داسې ښکاري چې رښتونی خلک ډېر دی. د دنیا خلک له ژبې یوې ځان دي چې د ځان نه ناخبره دي، د ځان دي چې د ځان نه خبر شوي دي په ځان دي. السلام علیکم ډېرو ګرانو ښاغلو ګلالو کتونکو. په سمدستي مشاعره کې موږ سره نن د زیدي سیمې یو ډېر ادبزوکه او سوشل ورکر او د میډیا انچارج د دوبۍ نه راغلی مسافر ملګري ته په 12مه برخه کې د سمدستي مشاعرې هرکلی وایم او په خیر راغلی ورته وایم. ډېره زیاته مننه قیصر خاکي صاحب ستاسو او بس ناڅاپي غونډې پروګرام را جوړ شو. ستاسو چې څومره هم کتونکي دي هغې ټولو ته زما له طرف نه سلامونه، نیکې هیلې، احترامات او بس شعرونه به تاسو نه مو ورو. بس ما خو د صاحب شاه صابر صاحب دوه شعرونه ډالۍ کړل تاسو ته. خو دې کې زما کوشش دا وي چې کم ملګری ما سره ناست دي نو کاغه له هر څه شعر ورځي ټپه ورځي خپل یي یا داسې د بل ادبي ملګري شعرونه نو هغه مونږ د پښتو ژبې پرمختګ دپاره د زمونږ د ویډیو مطلب دا دی چې پښتو زمونږ څنګه ژوندی ده چې داسې ژوندی پاتې شي او په مخکې لاړ شي. د هغې دپاره مونږ دا ویډیو کوو او تاسو ته خواست کوو چې تاسو د پښتو هر ښکلی شعر که تاسو ته یاد دي نو ملګرو سره شریک حاجي صاحب د رحمان بابا یو درې شعرونه دي جی چې وایي چې تر څنګ او تر آهنګ زړه سخت دی، چې تر څنګ او تر آهنګ زړه سخت دی، زړه هغه لر ورکړی ما بدبخت دی. او د پالنګ او د بستر حاجت نشته، د پالنګ او د بستر حاجت نشته، د یارانو د نشست د زړه په تخت دی. او چې د ډیره درد وخت پیژندې نشي، چې له ډیره درد وخت پیژندې نشي، پر رحمان باندې بیاره هغه وخت دی. ډیر ښکلی، ډیر مزیدار. د مزر بای ډیره مننه کوم او د احمدین طالب په دوه شعرونو باندې اجازه اخلم چې د اری غوندې خویونه کړه برسیره، ځان ته لږه غورځوه او بل ته ډیره، هسې نه چې ته ترخه شې ټوله واخلې، د رندې غوندې کړه خپله عیسایره، د سولي په شان غزار به په سر وخوري، د برمې په شان به ګرځې ګیر چاپېره، لکه جرنده چې د بل په خیر کې ګرځي. دا تا ته ډالۍ ده. لکه جرنده چې د بل په خیر کې ګرځي داسې ته ګرځه تر بل سړي در خیره. او دا دوکه ده د شیطان چې رب رحیم دی، احمدینه په ګناه نشي دلیده. ډېره مننه، ډېره شکریا. تر بلې ښې سمدستي مشاعرې پورې اجازت غواړو. د الله